او بعضې خلکو خاصې رواج جوړ کړی دی ملا سه مخامخ شیره چې دوا کوه بل څه بل څه شیخ الاسلام وایي دا د سلفو عادت نه دی دا د بدعتینو عادت وایي که ورځ کې ورسه څلوېښت ځل میلاو شو وایي به دوا کوه نو تا د خپله خوله ته چاړای خو ته هم کله کوه که نه او داسې کله کله بعضې قیمتي خبرې هغې کې دعا شي کولی او دا د هوښیارو خلکو عادت هم د توجیب وفد راغلی و البدایه کې ابن الله چې دی واپس شو د یو کشر هلکې اوښانو ته پرېښی و هغه ویل زو هغه ویل د کعبې پر رب مې د قسمي کرانه لاړ شي څنګه تاسې د پیغمبر څخه خبره وکړه او ما ونه کړه زه به یې غوسه کوم لکه ته ماشوم یې هغه ویل که ماشوم یې نو مؤمن خو یې به که نه الله دې داسې بچي موږ او تاسې له راکړي زموږ استاد بچو سه د وخوره او د وڅکه او د کرکټ د ډانګي پیکري ځکه دا د ډانګي زمانه ده داسې چې ما البدایه والنهایه کې کته والله زما د عقل حیران شو د ملګرو ته ویل راځئ دا هلک ورولو رسول الله علیه السلام لی راوست دا ماشوم ته دا کشران مشران وایي رسول الله دې ولیده هغه وایي یو ومې لیده وایي راځه چې ځو نبي علیه السلام ته دا ماشوم وایي چې یا رسول الله زما تا ته یو حاجت دی د الله نبي ته وایه وایي د دی مخکې تلویم ځان یې ته ویم ما چې دا عبارت کته زما دا خیال و چې دا به څه روپۍ ووپۍ یا څه شی غواړي محمد رسول الله دا چې کله دا ماشوم ورغی نبي سلم ته وایي زما یو څو ارمانونه دي یو دا دی چې د الله نه راله وغواړه چې الله مې دعا قبلوي ماشوم دی خو سم د غره په شانه تپوس کوي دویم د الله نه راله وغواړه مرافقتک فی الجنه چې جنت کې ستا ګاونډي او دوستي مې صحیح او دریم د الله نه راله وغواړه چې زه دې مظلوم یم خو چې په چا ظالم واده شمه الله اکبر دا خبرې د وړو دي غرونه خوځوي غرونه سعد راغی یا رسول الله د الله نه وغواړه چې الله زما دعا قبوله کړي رسول الله ته وایي سعده اطب مطعمک حلال خوره تكون مستجاب دعوه دعا به دې قبلېږي بس حلال چې دې شروع کړه الله به دې دعا قبوله کړي